دا د خدای د زوی عیسی مسیح د زیري پیل دی. هغه داسې پیل شو لکه څنګه چې د اشیا نبی په کتاب کې لیکل شوي دي. ګوره زه به خپل استازی ستا څخه مخکې ولېږم چې ستا دپاره لاره تیاره کړي. یو څوک په دښته کې نارې وهي د څښتن دپاره لاره تیاره کړئ او د هغه دپاره لاره سمه کړئ. د تامید غسل ورکوونکی یحیی په دښته کې راښکاره شو او وعظ یې کاوه چې خلک باید د خپلو ګناهونو د بښنې په خاطر توبه وباسي او د تامید غسل واخلي. د ټول یهودي خلک او د اورشلیم ټول اوسیدونکي یحیی ته راتلل. هغوی په خپلو ګناهونو باندې اقرار کوو او د اردن په سیند کې د هغه په لاس د تامید غسل اخیسته. یحیی داسې کالي اغوستل چې د اوښ د وړۍ څخه جوړ شوي وو او د څرمنې کمربند به یې له ملا تړلو او ملخان او ځنګلي شات به یې خوړل. هغه اعلان کوو او ویل به یې زما څخه وروسته چې کوم څوک را روان دی هغه زما څخه ډېر زورور دی. زه د دې لایق هم نه یم چې ټیټ شم او د هغه د څپلۍ تسمې خلاصې کړم. زه تاسو ته په اوبو باندې د تامید غسل درکوم خو هغه به درته په روح القدس د تامید غسل درکړي. داسې وشول چې په هماغه ورځو کې عیسی د جلیل د ولایت د ناصرې د ښار څخه راغی او د اردن په سیند کې د یحیی په لاس د تامید غسل واخیست. کله چې عیسی د اوبو څخه راووت نو ویې لیدل چې ناڅاپه اسمان سوری شو او روح القدس د کوترې په شکل په هغه باندې را نازل شو او له اسمان نه یو اواز راغی چې ویل یې ته زما ګران زوی یې زه ستا څخه خوشحاله یم. سم د لاسه روح القدس هغه دښتې ته په تللو مجبور کړ. هغه 40 ورځې په دښته کې و او شیطان د هغه ازمیښت کاوه. عیسی په هغه ځای کې و چیرته چې ځنګلي ځناور او فرښتو د هغه خدمت کوو.